د محمود ایوبي خصوصي عالی لیسې امیر او د خصوصي ښوونځیو د اتحادیې مشر دلاور حسن په دې اړه بدلون څرک ته وویل د خصوصي ښوونځیو ترمنځ د علمي سیالیو په پایله کې لومړی مقام خپل کړی دی او هغه زده کوونکي چې په دې سیالیو کې ښه پایله ترلاسه کړې وه په یو شمېر ډالیو ونازول شول. نوموړي زیاته کړه د زده کوونکو له ستایلو او هغوی ته د ډالیو له ورکولو څخه یې موخه دا ده تر څو علمي مرکزونو ته د ځایي خلکو او زده کوونکو لیوالتیا لا نوره هم زیاته شي. دا سیالۍ د اتحادیې لخوا په لاره اچول شوې وه د محمود ایوبي خصوصي عالی لیسې زده کوونکو پکې لومړی مقام خپل کړ. د اتحادیې لخوا دوی ته مختلف قسمه تحفې یا ډالۍ په نظر کې نیول شوې وې چې په هغو کې د کتاب او د قلم تر څنګ معنوي ډالۍ ته نرخونه درلود. د یادې لیسې له زده کوونکو څخه د دیني عالمانو او قومي مخورو له لوري د ډاډ او تشویق ترڅنګ په ښوونیزه برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتنه وشوه او دوی ته یې ډاډ ورکړ چې ولسونه د ښوونې او روزنې په برخه کې له ټولو پرمختګونو په کلکه ملاتړ کوي. ګرانو شاګردانو، ډېر خوشحال زه د تاسې خپله هلې ځلې دي الله تعالی خو دې لا هم توفیق دې نیکو در په نصیب کړي. بل لور ته زده کوونکي د داسې پروګرامونو او علمي سیالیو له ترسره کېدو خوښي څرګندوي او وایي که په راتلونکي کې هم ورته دا ډول پروګرامونه په لاره واچول شي د زده کوونکو په علمي سویه او هڅو به لا زیات اغیزه ولري. د سیالۍ خو ډېرې ښې دي ځکه چې د اول د لیسو ترمنځ همغږي رامنځته کوي، د لیسو شاګردان سره رامخته کوي چې د یوې لیسې لیسې کې مطلب څرنګه قوانین دي. راتلونکي ته غوښتنه چې همداسې نورې سیالۍ هم جوړې شي لکه په تېر کې چې په سپورټي سیالۍ جوړه شوې همداسې بیا سپورټي او علمي سیالۍ بیا هم جوړه شي. د محمود ایوبي خصوصي عالی لیسه په داسې مهال د خپلو زده کوونکو د تشویق او هڅونې په موخه دا پروګرام ترسره کوي چې د خصوصي ښوونځیو ترمنځ په علمي سیالیو کې زده کوونکو د لوړو نمرو په اخیستلو سره لومړی مقام خپل کړی و.